الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديه مهتدى وبآثاره مقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواه البخاري. فدنیا کی څومره کارخانې دي، څومره شرکتونه دي، څومره باغات دي، دا هر یو سیزن لري. په هغه سیزن ته چې کله خبره ورسېږي، بیا دې د دې خپل محاصلاتو اظهار کوي و دنیا ته د خپلې کارخانې حاصلات ته ښکاره کوي چې موږ چې کار 12 میاشتې خواري کړې ده، د هغه خواري نتیجه په دې ډول او په دې شکل ده. زموږ او ستاسې په وطن کې هرات د زعفران لري، کندهار د انګورو انار لري، جلال آباد د مالټې لري. نو بیا چې کله د حاصلات وخت سي، سیزن سي، بیا د دې لپاره یو پروګرام جوړوي و قوم او ملت ته د خپل مستریو او خپلو تکلیفو نتیجه او حاصل پیش کړي. داسې د هر کال په دغه اخرو 2 میاشتو کې په مدارسو او جامعاتو کې جلسې وي. د دغو جلسو مقصد د مدارسو د اساتذه کرامو د منتظمینو لخوا څخه و معاونینو ته چې د دې سره نصرت او کومک مالي کړي دي، و هغو ته د خپل کال حاصلات وړاندې کول دي. د هغو حاصلاتو و دې ته اظهار کوي، دا ښکاره کوي چې موږ چې 1211 میاشتې تېرې کړلې، د هغه په نتیجه کې موږ انسان سازي وکړله. په نورو کارخانو کې موټر سازي کېږي، کمپل سازي کېږي، دروازه سازي کېږي، خو په مدارسو او جامعاتو کې انسان سازي کېږي. انسانات جوړ شوله. هغه انسانان الله جل شانه په عظیم رنګ ورنګول شوله. د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په راوړي شریعت او دین باندې پوه شوله او جامعې ته پیش شوله. حضرات علماء کرام چې نن فارغین فاضلان دی، به په نږدې موضوع آخري سبق کې د اصح الکتب بعد کتاب الله د بخاري شریف اخرنی باب ویلي. هلته امام بخاري صاحب رحمه الله یو باب قایموي او په هغه باب کې خپلو شاګردانو ته امام بخاري صاحب یو راز خلاص ورکوي. امام بخاري صاحب باب قایموي: باب ونضع موازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. حضرات علماء کرام فرمایي چې امام بخاري صاحب خپلو شاګردانو ته دا ور په زړه کوي چې ستا علم تر هر مقام ورسېږي، د قیامت د نجات فیصله ده پر علم نه ده. په قیامت کې الله جل شانه علم نه تلي، په قیامت کې الله جل شانه اعمال تلي. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، د انسان عمل تلل کېږي. لهذا فاضلانو ته امام بخاري صاحب په زړه کوي چې علم دې تر حده ورسوي، سرحده اوس د دې علم سره عمل ملګري کا. نادى العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. علم وعمل ته صدا او اواز کوي،
كعمل ملګرتیا وکړل علم بقا پیدا کوي او كعمل ملګرتیا نه کول علم بقا نه پیدا کوي. علم دا یو دوا ده. موږ او تاسو دا تجربه لرو چې په دنیا کې چې څومره دواوې دي د دې اثر او ثمره د استعمال تړاو لري. که چیرې دوا په صحیح طریقه استعمال سي مثبت اثر مرتبېږي، فایده کوي، او که چیرې دوا په غلطه طریقه استعمال سي بد اثر کوي. دوا د دواوالي څخه څوک انکار نشي کولی خو اثر بد کوي. زموږ په کلي کې یو ماشوم و، هغه تبه وه، نو د وخانې والا شربت د تبې ورکړي دي، اندازه یې ویلي چې نیم سرپوش یا یو سرپوش دا په ورځ کې ورکوي. مور یې فکر کړی دی چې ډېر به ورکړم چې آرام سي، تبه به یې هم ښه سي او زه به هم آرام وکړم. په نتیجه کې د هغه ماشوم اینه وپړسېدله، اپریشن ته مجبور شو. دوا یې وخوړل خو په غلطه طریقه باندې یې وخوړل، منفي اثر یې وکړ. داسې علم دا یو دوا ده، که په صحیح طریقه باندې استعمال شول هم اثر لري مثبت، که په غلطه طریقه استعمال شول هم اثر لري منفي. د دواړو تشریح په مختصره د قرآن شریف څخه درته وکړم او د خپلو فاضلانو سره شریکوم دا خبره. الله جل شانه په قرآن شریف کې اعلان کوي انما یخشى الله من عباده العلماء. په کائناتو کې چې زما عظمت په زړه کې لري، زما لویي په زړه کې لري، زما سره تعلق لري، هغه علما. علم چې په صحیح طریقه باندې استعمال سي هغه انسان ته د الله پاک خشیت، د الله جل شانه عظمت، د الله جل شانه لویي په زړه کې پیدا کوي. باید حضرات علماء کرام لوی فاضلان د دې پر ژبه باندې همیشه باید الله جل شانه عظمت وي. زه د ملګرو سره یو خواست کوم وایم هر ځای چې بیان کوي د بیان یو حصه به د الله پاک عظمت بیان کوي. الله جل شانه زموږ او ستاسو خالق او مالک دی، رب دی. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. څومره لوی رب دی، څومره لوی ذات دی، د بیان بخاری شریف کی روایت دی نبی علیہ السلام لشکر واستوي د ملګرو امیر چې کوم امیر صاحب دا مزاج چې په هر رکعت کې به اکثره په هر ماضي کې به یقول الله وینا. بخاری شریف کې تاسو تیر شوی کله چې ملګري وروسته واپس راغلل نو ملګرو نبی علیہ السلام ته شکایت وکړي ول امیر صاحب ته په هر ماضي کې قل الله وینا. نبی علیہ السلام حاضر تواستوي والبعض ركعت قل والله ولي ويلا. امير صاحب يا رسول الله قل والله خضرا كوي والولي والفيه عظمه الرحمن، فيه صفه الرحمن والبديك ازماد به رب جل شانه عظمت بيان سوي. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نبي اكرم صلى الله عليه وسلم الدواء ورسا امير صاحب هو الله جل شانه استاذ محبت لري، استاذ الله سره محبت دي، الله استاذ سره محبت. نو كعلم په صحیح طریقه استعمال سي په انسان کې خشیت د الله جل شانه تعلق پیدا کوي. بیا په هر شي کې د الله عظمت وي، په هر څه کې د الله جل شانه لوی وي. برګ درختان سبز در نظری هوشیار، هر ورقی دفتری معرفتی کردگار. د دې شنې درختې دا شنه غلبونه دا هر بر د الله جل شانه د عظمت او لوی او کتاب دی. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهر شيء څخه د اشکال راوړی چې الله جل شانه لوی ذات دی، الله جل شانه لوی ذات دی. لکه حضرت امام صاحب رحمه الله سره د یو دهري د امام صاحب سره مناظره وه. نو بیا امام صاحب وویل چې ستاسو په قرآن کې آیت دی چې الله جل شانه په هر حال کې په یو شان کې دی، فی شأن الله پاک اوس په کوم شان کې دی. امام صاحب هغه ته د منبر راکښته سه زه پر منبر باندې جواب درکوم. کله چې حضرت امام صاحب منبر ته وختي و دهري ته وویل الله پاک
دا شان حال کې دي چې دې د منبر زلې راکښته کړې زه یو منبر ته راغلی دا چې په کوم ځای کې ما وتعالى يقول دا مرکز وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال الله جل شانه ظالمان ظالم تاسو کړل او دا به هم د بیان کړ چې ظالمان سره څه وکړل د زما قدرت دي د زما وحیده او دوهم صفات چې علم په صحیح طریقه استعمال سي په انسان کې څه پیدا کوي الله جل شانه فرمایي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تاسي قرآن ووایا تاسي سنت ووایا تاسي دین ووایا دین او قرآن دا انسان څخه رباني جوړي رباني الله جل شانه د دغو علماء نسبت ذات رباني منصوب بسوء رب الله والا چې څوک فاضل شو عالم شو د علم نوم پکښې ژور شو د علم دستارې په سر شو هغه الله والا هغه د الله جل شانه د رضا بغیر یو قدم نه اخلي د الله جل شانه د رضا لپاره به خپل ځان او مال هم قربانوي دا د ربانیینو صفت د علم په انسان کې پیدا کوي دا دوهم شی دی چې علم په صحیح طریقه استعمال شي په انسان کې د اثر پیدا کوي او کله که علم په غلطه طریقه استعمال شي بیا کوم نقصان دی په بني اسرائیل کې علما وو د بني اسرائیل علما ته الله جل شانه علما ویلي اولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل علماء التوحيد ولكن دا كم علماء الله جل شانه وایي چې په دې باندې علم بد اثر وکړي بد اثر یې يو أسر الله پاک ويعني يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل إيمان ولو تتاسي مخي كم رايان وقول رايان دوام غلطة استعمال كذا أسر دا بوكي دير رايان كثيرة دير رايان أو دير الفيران فالعلم أو كريم لا الدنيا تحاسن الزريعة والنظام سند به مجيب کی بدی دا روزه بدی دا روزه بدی وزه بدی دا روزه ماته دا بسرا کو ماته دا بسرا دا الله جل شانه د کتاب علم دا د نبی علیہ السلام د سنت علم دا باید ما استاد زړه کې خناق پیدا کی زما استاد زړه کې قوت راولي زما استاد زړه کې د الله جل شانه خواته ربانی معلومه دا د دنیا د حصول ذریعہ او یا دعا الله پاک وایي ويصدون عن سبيل الله چې چا دا دوا غلطه استعمال کړله اثر یې غلط نه وکړي چې دا علما او دا پیران په ځای د دې باندې چې د الله جل شانه د لارې لپاره هادي جوړ شي ويصدون عن سبيل الله هر ځای چې د دین مخه نیولې د عالم منع نیولې هر ځای چې د دین لپاره رکاوټ دي سندیبان دي هغه به یو عالم او یو پیر وي مجدد الفساني صاحب رحمه الله فرمایي وایي دو او یا فرقې جهنمي دي یو ډله جنتي ده وایي د دو او یا فرقو جهنمي فرقو د هرې فرقې په رأس کې به یا بېعمل عالم وي یا به جاهل شیخ او پیر وي دا د علم غلط اثر دی الله جل شانه موږ او تاسو وساتي دوهم اثر چې دا په غلطه طریقه باندې علم حاصل کړي او علم یې کړي هغه څه دي الله جل شانه فرمایي چې لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون دوهم بد صفت په دې علماء کې چې علم یې غلط استعمال کړي علماء سوء دا پکې پیدا شو چې نهي عن المنکر یې پرېښود خپله خصوصي به منکر اخته د نور لپاره هم نهي عن المنکر پرېښوي چاته یې نه ویل شي بلکې چې چا به نهي عن المنکر کوي د هغو لپاره هم دي د هغو کردار کشي کول دا غلطه ده په اسلام کې دا نشته په اسلام کې سختي نشته او په اسلام کې دا نشته او په اسلام کې اسلام یې غلط تعبیروي خلک یې د حرام نه راګرځول د حرام والا سره دي په دې حرامو کې شریک شوله هغه حرام چې هغو کوله دا په ځای د دې باندې چې دوی د هغه حرامو مخه ونیسي دوی د هغو سره په دې حرام کې شریک شوله الله جل شانه
دې باندې دوی فیصلې وایستلې د دې غلط استعمال په نتیجه کې یو دي علماء الله پاک ولكن اکثرکم فاسقون دي علماء ته الله پاک د فاسقین لقب ورکړي او الله جل شانه لهم اعلان وکړي لعن الذين كفروا من بني اسرائيل دائما العلم والزوال لهذا حضرات علماء کرام او فاضلان د دې اساتذه کرام خدا کوشش وکړي چې تاسو ته علم انتقال کړي بس استعمال د علم تاسو کار دي او په صحیح طریقه باندې استعمال کړي نتیجه به وي بخشیت او ربانیت انسان کی خشیت خداوند پیدا کړي او انسان الله والا جوړي او کایشي غلط اثر وکړي په غلط طریقه او استعمال کړي نتیجه به دا وي چې علم په دنیا سره ګرځوي او دوهم مدغه عالم همیشه د دین لپاره ازغیم د دین لپاره باندې حضرت مولانا احمد علي لاهوري صاحب رحمه الله د شاګردانو ولر حضرت وسکرات وکړ فراغت دي وسکرات وکړ حضرت مولانا احمد علي صاحب رحمه الله وکړه البستور خبر نسب کولای د دوه وسه بدل وکړ چې کله خپل ځای ته ولاړ یو د خدای جوړېدو کوشش وکړو یو د مصطفی جوړېدو کوشش وکړو شاګردانو ټول حضرت دا خبر باندې نشو کوو ولدا تمنا وکړه د خلکو چې خلک نسبه هر خبره وکړي هر خبره منل د الله جل شانه شان خلک استاد سره مخالفت کوي استاد سره مقابله کوي استاد سره دښمنی کوي استاد سره عداوت کوي وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون وتبدا کوشش وکړه چې خلک زما هر خبره ومني د خدای منصب دي او دا کوشش وکړه چې خلک زما تعظیم وکړي په هر ځای دا مصطفی صلی الله علیه وسلم منصب دي د دې څخه سوا په داسې حالت کې چې زندگی وکړي دې ته ذهناً تیار سي چې خلک به ما ته کاڼي راوبرځي بد ورځ به هم راته زه به د خپل دین خدمت کوم یو الله جل شانه ترقي درکړي الله پاک دې جامعې ته نور هم کامیابي نصیب کړي او الله جل شانه دې زموږ او ستاسو د ټول علم دا علم رباني وګرځي خشیت والا علم الله وګرځي اقول قولي هذا إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء